د ځان بسیاینې پر لور جلال آباد ښار کې د ګلبهار په نوم یو بنسټ هغو میرمنو ته چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې د خیاطۍ د زده کړو زمینه برابره کړه. د یاد بنسټ مسؤلین وایي په دې پروګرام کې له دوی سره 115 کونډې او بېوزلې میرمنې شاملې دي. منګه په دغه برنامه کې 115 هغه میرمنې چې کونډې او بېوزله کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده شاملې دي. په دغه 115 کې یو نیم سل هغه زنانه چې هغوی د خیاطي یاده وه، هغوی ته مو د خیاطي اړوند ټول مکمل سامان اخیستی دی او ورکړي مو دي، او باقي 15 عملاً په زده کړو باندې بوختې دي چې دوی ته موږ اوس مهال په خیاطۍ برخه کې زده کړې ورکوو تر څو وکولی شي چې همدغه خیاطۍ برنامې له طریقه خپله کورنۍ سپورټ کړي او څه حلاله نفقه لاسته راوړي. د میرمنو تازه د خیاطۍ زده کړه پیل کړه. وایي هیله لري چې د دې کسب زده کړه به یې کورنۍ ستونزې ورحل کړي. خیاطي دوام ولري. ټول ښځې مشکلات لري، د مجبورۍ نه راځي خیاطي کوي. د وطن کې کونډې هم ډېر شته، مجبوري هم لرو، غریبي هم ده د ټولو چې یو حیاتي دوام ولري وي، کو خپلو اولادونو ته روزي پیدا کړو. د همدې حیاتۍ د لارې نه برکته موږ دپاره تعلیمي دغه حرفوي او مسلکي تعلیمات پر مخه واچول شو، او دې پروګرام زموږ په ژوند کې ډېر زیات مثبت تغیرات راوستل، ځکه موږ اوس کولی شو چې په خپله خیاطي وکړو او خپل یو اندازه خودکفا شو، خپل د کورنۍ مشکلات هم حل کړو، او حد اقل کولی شو چې حلاله روزي وګټو. ورسره مرسته وکړو. د ټوله دنیا هم د غریبي ده، ټول هم دغلته راغلي ده، ټول باندې خوشحاله شي. زویه چې همدغه ماشین کې کالي ګنډو، همدغه ګنډل موږ خپل کور کې وکړو، همدغه ماشومان کالي وګنډو، کور کې یو 500 روپۍ کور کې وګټو خپل ماشومان دپاره نفقه. موږ همدغه خوشحاله دغه مرسته ورنه غواړو. زویه د نظر خاوندان وایي ډېری کورنۍ شته چې سرپرستي د کونډو میرمنو په غاړه ده او په خبره یې دا ډول کارونه کولی شي د دوی ستونزې حل او په راتلونکي کې یې په ځان بسیا کړي.